تا چې نشم تللی نو څه وکړم کنې زما هم کعبه خوښه ده یو درې شعره به نیر ووایي چې منیر وایي ښه باچا صاحب ته دغه زوړ نظم ډالۍ وي چې مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور خو جنت دی مور لوی دولت دی سلامونه مینوالو منیر بونیری یمه اماراتو کې یمه رفیع الله ملنګ را سره ناست دی د بنو سره تعلق لري او ډېر بلا پسې وګرځېدو زما شعرونه ورته تقریبا چې ټول یاد دي داسې شعرونه چې ما ته نه یاد او ده ته یاد دي د باچا بونیري او د حضرت د په کوشش باندې تر ده راورسېدو غواړو چې د ده نه شعرونه واورو او دغه شعرونه بیا ستاسو سره شریک کړو نو راځئ چې ملنګ واورو او خوندونه دې واخلو شعر ته مې د فکرې اول دې ته وایم بیا به شعر وایي چې په رڼا ورځ د خلکو مخکې په ریا کې راځي په رڼا ورځ د خلکو مخکې په ریا کې راځي چې توره شپه کې دې تره وغواړم نو رابه دې کېږي او که په نشه کې دې ترې غواړم او په شک کې به وي چې په کعبه کې دې تره وغواړم نو رابه دې کېږي بل نظم به دې ته وایم چې کیسې به نه کوې کیسه ختمه شوله دا مې ډېر چې کیسې به نه کوې کیسه ختمه شوله بس یارانه مرانه ختمه شوله او د تصویرونه دې واپس در واخله تش کاغذونه دې واپس در واخله خندا ژړا مو په سندره نه کوي خبره اوري نه خبره نه کوي که سیزه مه هم مې زړه خوږېږي که سیره مه هم مې زړه خوږېږي او پیر خو مې نه یې چې جنډې دې ستم چې بې دیدنه دروازې دې ستم یو کال یاد وخت ته راپسې واخله که خفه کېږي نه واپس یې واخله یو کال یاد وخت ته راپسې واخله که خفه کېږي نه واپس یې واخله هندو هم نه یم چې سجدې ورته کوم چې زړه مې ترک وکړي خیرې ورته کوم سوی ګلاب دې راسره پرېښې دا ساز آب دې راسره پرېښې سوی ګلاب دې راسره پرېښی دا ساز آب دې راسره پرېښی زما د اوښکې دې لیدلې که نه زما خیرې دې اورېدلې که نه وایم چې غر سره غر وجنګېږي چې ستا د سر سره غر وجنګېږي د سره ډولۍ د خدای په وینو رنګ کا د سرې ولۍ د خدای په وینو رنګ کا او د خپل د سرو زرو هار دې ونه وژنې زما د زړه ازار دې ونه وژنې ډېر ښه دی زه ملنګ اوس دې اورو ښه اجازه دی بچه صاحب اول مې دوې فکرې ویم بیا به شعر ووایم وایي چې منیر وایي ښه وایي چې غاړه که فی سبیل الله راکوې وا به اخلم غاړه که فی سبیل الله راکوې وا به اخلم زه لیونی یم دینار او درهم نه پېژنم او د خوشبویۍ نه اندازه د موسمونو لګوم په سترګو ړوند یم د رنګه موسم نه پېژنم شعر مې درته ووایم چې خیر دې اشنا که ما او تا پسې خبرې کوي خیر دې اشنا که ما او تا پسې خبرې کوي دنیا خو ټوله په دنیا پسې خبرې کوي او خلک دروغ وایي ساده جانانه مه یې منه مجنون به څنګه په لیلا پسې خبرې کوي خلک دروغ وایي ساده جانانه مه یې منه مجنون به څنګه په لیلا پسې خبرې کوي او ملا زما سره په یو جام کې شراب وڅکي خو چې په منبر کې وي په ما پسې خبرې کوي ملا زما سره په یو جام کې شراب وڅکي خو چې په منبر کې وي په ما پسې خبرې کوي او د ښکلو مې دا عادت قسم دی چې بیخي نه دی خوښ سړی مین هم کړي او بیا پسې خبرې کوي د ښکلو مې دا عادت قسم دی چې بیخي نه دی خوښ سړی مین هم کړي او بیا پسې خبرې کوي او یاران چې روغ وي د یو بل په صفت نه مړېږي چې کله وران شي خامخا پسې خبرې کوي یاران چې روغ وي د یو بل په صفت نه مړېږي چې کله وران شي خامخا پسې خبرې کوي او بس دغه خلک ته نو خپل منځونه بیل بیل کوي چې دا کم خلک په ملا پسې خبرې کوي بس دغه خلک ته نور خپل منځونه بیل بیل کوي چې دا کم خلک په ملا پسې خبرې کوي او زه یې منه منیره زه تا پېژنمه خلک هر څومره په تا پسې خبرې بل نظم ووایم چې څه تاله درځي هغه نظم به ووایم چې دومره غرور مه کوه ای تکبر مه کوه دومره غرور مه کوه ای تکبر مه کوه دنیا پانی ده ګورې د ارماني ده ګورې په چا اعتبار مه کوه په سا اعتبار مه کوه زه هم انسان یم ښه په ما اعتبار مه کوه زه هم انسان یم ښه په ما اعتبار مه کوه دولت طاقت مه ګڼه د حقیقت مه ګڼه زما خبرې ګورې منافقت مه ګڼه
زه ښه رښتیا وایم غلا ته به غلا وایم که نه اورې ما یوره زه خو به دا وایم او شډل بډل سړی یم زه ډېر بدل سړی یم شډل بډل سړی یم زه ډېر بدل سړی یم ښې سپینې سپینې وایم خسم پاګل سړی یم ای زورورې چپ شم د مرګ د یارې چپ شم خلک اویر وکړمه نه وایم سندرې چپ شم یو بل شعر مور زیات پسند دی چې یو مې ډېر شور بل مې د ډېره خاموشي وجني یو مې ډېر شور بل مې د ډېره خاموشي وجني ستا د یادونه سر خوړلي مې بیخي وجني او د رڼاګانې په سترګو باندې ښې نه لګي دلته سکتی مړ د شپې ورورکي وجني د رڼاګانې په سترګو باندې ښې نه لګي دلته سکتی مړ د شپې ورورکي وجني او دا که سړی دی نو سړی سړی ولې وجني دا که سړی دی نو سړی سړی ولې وجني دا به سړی نه وي سړی چې سړی وجني او دومره مسکلي که په دې حال کې مې پلار ولیدم د میخانه په بل اړه یې د ساقي وجني زه به راته ګوره یو زوړ نظم ووایم او باچا صاحب ته دې رالي باچا بونیری زمونږ ورور دی ملګری یې وروستو دی مخکې م ورور دی او دلته کې د ډېر وخت نه پاتې کېږي نو تا به زموږ سره باچا صاحب په ډېرو ویډیوګانو کې په ډېرو پروګرامونو کې لیدلی ني باچا صاحب ته دې دغه زوړ نظم ډالۍ وي چې مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور خو جنت دی مور لوی دولت دی ورور د ملا تیر دی پلار مصور دی تره لاس او خپې دي تربور بڼې دي ای د ماما خو مثال د پلار دی ترله خو خور ده تربور خو یار دی نیا نازولې نیکه نیازبین دی نوسی نوسي خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کوي دوی خو اوده دي یو څو رشتې دي بلا خوږې دي خو د دې خلکو سترګې ړندې دي منیر پاگل دی د هر چا خپل دی منیر که خوار دی هر چا یار باچا صاحب ته خو ډېر لرې زموږ نه لاړې دا یې ما ته ځای پرېښوه دا داسې بیا هغسې سوچ راوسي ځه بس یو دوه درې شعره به نه درته وایي چې په کولو یې جنت ته لاړ شم چې په کولو یې جنت ته لاړ شم زما همدا قسمه نشه خوښه ده او زما نظر دې په ما هم نه لګي زما تر دې حده پرده خوښه ده زما نظر دې په ما هم نه لګي زما تر دې حده پرده خوښه ده او خدای چې نشم تللی نو څه وکړمه خدای چې نشم تللی نو څه وکړمه کنې زما هم کعبه خوښه ده یو درې شعره به نه ووایي چې منیر وایي ښه وایي چې ځان یې په زور لیونی کړی و جولرې مې کړ ځان یې په زور لیونی کړی و جولرې مې کړ د زړه مې ډېر له مانه ستړی و جولرې مې کړ او سینه مې ورې به تابوت مې ترې بهر راویست سینه مې ورې به تابوت مې ترې بهر راویستو زړه قیمتي خو چا ترې وړی و جولرې مې کړ او ډېره موده مې په یو خیال په زړه کې وساتو خو ډېره موده مې په یو خیال په زړه کې وساتو خو منیر د مینې باب کې مړی و جولرې مې